فلم بدماشي خو لیونتوب دی ډېر ښه فلم جوړیږي او اکی خان چې څنګه مخکې فلمونه جوړ کړي او ښه فلمونه یې جوړ کړي نو انشاءالله امید دا دی دا هم یو بهترین فلم وي. بدماشي خو لیونتوب دی اکی خان د دې ډایرکټر دی او دې وخت کې ټول آرټسټان ناستې راغلي دي د فلم وایلډ اپ دی او ګرمي هم ښه برابره ده خو خیر مونږ هم ورته ښه برابر یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو موردری ګټلنګ ما د فرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په لاهور میاګوډو ډیر کې چرته چې د لوی اختر د فاده نوی را روان فلم بدماشي خو لیونتوب د غیر ریکارډینګ شروع دی. قدرمنو تاسو ما په بیک کې کتل شي شاته ریکارډینګ شروع دی شوټینګ شروع دی. د دې فلم رائټر چې کوم دی سجاد علي صاحب دی پروډوسر سلمان دی او ډایرکټر کې خان صاحب دی. د موسیقي تړونی ګلاله کړی دی چې یو فیجندري نوم دی میوزیک په دنیا کې یو ډېر نوم دی. ډېر زیات کار کړی کوم دی کې خان صاحب کیریر وګورو هغوی ډېر زیات کار کړی ډېر زیات محنت دی ډېر زیات سټرګل دی. کوم د هغوی ډرامې وګورو یا د هغوی فلم وګورو نو یقینا چې د هغوی ډېر زیات سوپر هټ ډرامې ورکړي ډېر زیات فلمونه یې ورکړي دي. موږ به دا کوشش وي چې د هنرمندانو سره خبرې اترې وکړو او دای سره ګپ شپ ولګو. ریکارډینګ هم تاسو ته ښیو د فلم په حوالې سره کمنټس دې واخلو نو دا پروګرام زموږ سره وګورئ. جی دا فلم شروع دی بدماشي خو لیونتوب دی اکی خان د دې ډایرکټر دی او دې وخت کې ټول آرټسټان ناستې راغلي دي د فلم وایلډ اپ دی او ګرمي هم ښه برابره ده خو خیر مونږ هم ورته ښه برابر یو او مونږ هم داسې نه یو او دلته میا صاحب دی میا صاحب یې خراب کړی دی ګرمه او بقای مونږ ورته برابر یو. ډېر ښه فلم جوړېږي ډېر ښه شوټینګ کېږي متواتر شوټینګ روان دی او یاره کافي کار وشو نن وایلډ اپ دی او یو دوره دی چې نور مونږ دا ټاکي ماکي وکړو نو که خیر دا به ختم شي بس بیا به ګانې را شروع شي که خیر انشاءالله او انشاءالله بس متواتر روان دی ښه برابر شوټینګونه روان دي انشاءالله او ډېر او د فلم کهاني ډېره ښه ده د فلم سبجیکټ ډېر ښه دی او ډېر ښه مکالمې ډېر ښه سینونه دي انشاءالله خدای به خیر کړي خیر انشاءالله. السلام علیکم څنګه له مینوالو طبیعت هم ښه دی ټیک ټاک او دا زموږ شوټینګ روان دی فلم بدماشي خو لیونتوب دی ډېر ښه فلم جوړیږي او اکی خان چې څنګه مخکې فلمونه جوړ کړي او ښه فلمونه یې جوړ کړي نو انشاءالله امید دا دی دا هم یو بهترین فلم وي ځکه چې کهاني هم ډېره ښه ده میوزیک هم ډېر ښه دی او ډېر محنت ورسره کېږي دا اوس زموږ د فلم وایلډ اپ شروع دی نو انشاءالله چې 2-3 ورځو کې به زموږ چې کوم دا ایکشن او دا ډرامې دا به ختم شي بیا به که خیر ګانې شروع کېږي نو انشاءالله چې یو ښه فلم جوړیږي یو بهترین فلم جوړیږي او تاسو به ډېر خوښوئ انشاءالله. کوم دلته مونږ په لاهور کې موجود یو او د یو فلم سیټ دی بدماشي خو لیونتوب دی نو دا فلم چې کوم دی اکی خان صاحب شروع کړی دی او ډېر ښه ډایرکټر دی ډېر مزیدار ډایرکټر دی. مونږ یې تقریبا د 20-25 سالونه بولو او فلم یې شروع کړی دی خو مونږ دلته چې په سیټ یو نو ډېر ښکلی فلم یې شروع کړی دی او مطلب ډېر ښکلې کهاني ده او ډېر زبردست فلم دی نو انشاءالله امید لرم چې دا به ستاسو خوښ شي او تاسو ټول ولا په ګڼ تعداد سره راشئ او دا فلم وګورئ. مهرباني والسلام. السلام علیکم. دا بدماشي خو لیونتوب دی د دې پروډوسر سلمان خان دی ډایرکټر یې کې خان صاحب دی او ریټر یې سجاد خان دی. ډېر ښه سکرپټ یې لیکلی دی او انشاءالله دا به ستاسو ډېر خوښ شي. په اختر کې به راځئ انشاءالله دا به ټول په یو ځای ګورو او تاسو له به دا پته لګي چې واقعي ډېر فلمونه مو کته خو دا شی به تاسو ته مختلف ښکاري دې کې یو چینج دی. انشاءالله په لوی اختر باندې به راځئ او دا فلم به ګورو. په دې کې ارباز خان دی شاهد خان دی عمران خان دی نور ویلنان دی پکې ښه آرټسټان دی پکې جنکۍ دی لکه ما هغه ډېرې نه کتلې خو بیګا پرون مې یو هیروین وکتې دا ډېر ښایسته کار یې وکړو زه ترې ډېر مطمئنه شوم او انشاءالله ستاسو ټولو به خوښ شي. یاره وشو تقریبا چې یو 2-3 ورځې کار به انشاءالله چې نور پاتې
فلم به فینل شي د خیر سره ډېر نو مطمئن ان شاء الله ډېر مطمئن یم ما د سره ډېر ډرامې هم کړي دي په هغه ډرامو کې ما ښه کردارونه کړي دي خو د فلم زه زیات شوق نه ساتم دا ته وایم خو دا د فلم دی د کې خان صاحب نو د کې خان صاحب فلم زه په خپل شوق راځم دا کریکټر چې ما وکړو نو زه ډېر مطمئن شوم په دې کې زما نیک محمد صاحب او شیما صاحب دا زما ورونه دي نو بس یو چینج دی ان شاء الله چې دا به تاسو په لوی اختر کې ګوري دا به تاسو ډېر خوښ شي بیا به راځئ که خیر ډېره مهرباني ځان فرش فرش ساتي چې پته لګي چې